دغه وخت موږ د چمن د روغاني په روډ باندې دا وخت ولاړ یو. دلته زاهد خونداران سره ولاړ دي. تاسو وینئ پر دغه روډ باندې تقریبا له کلونو راهیسې دا خو خراب او مات و. بیا له ډېرو هڅو وروسته د چمن د نمایندګانو له لورې د دغه روډ د جوړېدو ابتدا وسوله او د هغې ابتدا 4 میاشتې کېږي. پر دا ځای باندې خاورې اچول سوي دي، پر دا ځای باندې چې لیول سي، خو البته 4 میاشتې کېږي چې پر دغه ځای باندې دغه خاورې اچول سوي دي. موټران ځي او راځي، خو لیکن د جوړېدو هېڅ درکې نه معلومېږي. داسې ښکاري لکه د دغه څوک چې جوړوي د هغوی مشینري بل ځای لګیا ده. نو دغه دوکانداران ډېر زیات ورسره په تکلیف دي. دوی وایي چې زموږ هره ورځ د صفایانو د دوړو د دې د لاسه بیخي ستړي سوي چې د دوړو د لاسه یې کوو. نو په کار دا ده چې پر دغه روډ باندې یا ژر تر ژره کار شروع سي او برته ورغول سي، او که چیرې کار نه شو کېږي، لږ تر لږه د ورځې دی یو ځل دغسې کېږي چې پر دغه ځګي باندې اوبه واچول سي، چې تر څو پر دغه ځګي باندې مطلب بیا دغه دوړې ونه سي او د خلک له دغه تکلیفه څخه په امن سي.